زه یو شیعه یم، پر چینور سره تعلق لرم. زه د کري صاحب ډېرې ویډیو ګورم که نه، لا یو روزانه تناس یم. خو زه لکه دا خبره کوم چې مطلب موږ تاسې مسلمانان یو که نه، که هغه که شیعه دی که اهل سنت دی. خو تاسې مطلب د لاندې کوم کمنټونه درته راځي چې ورته لیکي چې شیعه کافر شو که یو سیایي شو که بل سیایي، د تاسې کومنټران یو دا چې تناس یې پوه شولې د تاسې لاونده کې هغه کوئ که نه، د کري صاحب څه چې پوره تناس یې. منن شيخ سي محترم، أهل السنة والجماعات مسلمانان دي؟ ها؟ هو مسلمانان؟ أهل السنة والجماعات مسلمانان دي؟ دي مسلمانان. خا عمر رضي الله عنه مسلمان؟ مسلمان وهو مسلمان. خا أبو بكر رضي الله عنه مسلمان؟ مسلمان. خا عائشة رضي الله عنها مسلمانة؟ هو مسلمانة. خا څوک چې ابو بکر او عمر او عائشې پسې بدې خبرې کوي دا مسلمان ده؟ د تاسو دې کوئ که نه، تاسو د غوږ د شیعه ته کافر یاوئ که نه؟ نه دې ما جواب شیخ د کمنټونه د ګوره د ټوله شیعه کافر شیعه کافر دا ورته کوي، تاسې ورته دغه ځای کې ناست بد کوي بد کوي د بد کوي ولې نه ورته درته یوه کې یوه خبره راسي هره ورځ مې ورته ویلې هره ورځ اوس د تا خو ما نه دي اورېدلي. تا به نه یې اورېدلي، اوس دی تا په مخکې مې ورته ویلي چې ملیک دا ټول میوټ کړي چې څوک هم دغه کمنټونه کوي ټول میوټ کړي، یو هم مه پرېږدي. اوس ګوره ما له تا نه پوښتنه وکړه ته کمنټونو ته لاړې، عائشې رضی الله عنها ته او ابو بکر عمر رضی الله عنهم ته او معاویه ورسنو دي ما سوال ابو بکر او عمر او عائشې او معاویه رضوان الله علیهم اجمعین ته چې څوک بد ورد وایي دا مسلمان ده که نه ده؟ ما ویله چې زمونږ غاګان تاسې ته ډېرې منظرې کړي دي، منظرې درسره کوي انشاءالله، منظرې به نوره درسره کوو. خو زه خپله د ما عمر کم ده، ما سره علم نشته، زه تا سره د سوالو ملو ته نه یم راغلی، زه دې ته راغلی یم چې ته مطلب روزانه شیعه او سني شیعه او سني یو څه او بل څه د دې نه سیوا د تا بله خبره نه دی کړې. ما په لاس کې قرآن دی، ما په لاس کې سني نه دی، ما په لاس کې قرآن ده، دا قرآن مې درته رااخیستلی. دا قرآن خبرې کوه پرېږده، دا مثال د شیعه او د پلانکای دا په دې قرآن کې وګسه شیخ صاحب، په دې قرآن کې دې وګسه نو په دې قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا وایي وایي څوک چې د عائشې رضی الله عنها توهین کوي دا مؤمن نه ده، دا وایي کافر ده. څه پکې وایي دا قرآن مني؟ اوس او منم ولې نه منو؟ عائشې رضی الله عنها چې څوک توهین او سپکاوی کوي قرآن وایي وایي دا مؤمن مسلمان نه ده. ته څه پکې وایي؟ مایک دې خلاص کړه، خپله یې بندوي، اوس یې خپله بندوي، مایک خپله مه بندوه. مایک مه بندوه، موږ لاس نه دی وروړی، خپله یې بندوي. ما تا ته معلومیږي چې څوک یې ور بندوي، هم راته معلومیږي څوک یې نه بندوي معلومیږي. مایک اوس په خپله بندوي او خلاصوي. جواب راکړه. قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا وایي چې څوک د عائشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی وکړي دا وایي مؤمن مسلمان نه ده. ته څه پکې وایې؟ مایک دې خلاص کړه، مهرباني وکړه. مایک خپله بند کړي، خلاص کړه مایک دې. که مه کوه مصروف به یې، کېدای شي مصروف به یې. په زر کاله کې ورته د جواب نشي درکولی. عباس علي شاه علي شاه مهرباني وکړه. نعره تکبیر، الله اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری صاحب زما یو سوال دی. مهرباني وکړه. کاری صاحب دا شیعهګان چې کله لمونځ کوي که نه مخې ته دا یو شک یې ږدي، دا شک نه دی کاری صاحب؟ دا بدعت ده، دا دوی ته ټوله ځمکه مرداره یېسي، بس فقط همدغه لیک ځمکه ورته دوی ته پاکه یېسي، نوره ټوله ځمکه ورته مرداره یېسي. د دوی پکې هم په مرداره ځمکه وي، ځکه دوی ته دا خپل د حسینیات نه دي، دا ټول ورته مردار یېسي، دا مردار دي ځکه په دې دا دومره ټکي باندې دوی تدی لګوي او سجده ورباندې لګوي. دا بدعت ده او لمونځ ورباندې کول جایز نه ده. کاري صاحب محترم دلته بیا زما یو سوال راځي، دوی چې صرف دا ټکي ږدي خو دا ټول بدن یې په مځکه پروت دی، نو دا ټول خو بیا بېرته مردار نه شو دا بدن یې؟ مردار ده که نه؟ خو دوی ته هغه سر پاک ده که نه، هغه کوم ځای د سر څه پکې لږ لګېږي هغه ځای. سلام احترام لرو ته ټولو ته. مفتي صاحب شراب حلال دي که حرام دي؟ د دغسې شیه په شکل باندې ولګېږه لکه دا شیه وادره نه احترام درته لرم احترام. تاسې ته باید څوک شیه ونه وایي. نه توخین درته نه کوم، ما زه پرچینار یم، ته د پرچینار چیته باربارېدی؟ ځکه د باړه چنار روافض چې دي دا مجوسیان دي، دا د ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور خوري ته خو تا خو وایي زه توهین نه کوم، نو ولې بده در باندې لګېږي؟ تا په کتابونو کې راځي
مغه پیغا محترم دا شیعه لیکن بیرق د هندي ده دا شیعه لیکن بیرق د هندوانو د مذهب بیرق خپل په پروفایل باندې ښایي هندوان اوس هم شرف ورباندې لري هندوان اوس هم د باړه چنار په شیعه و شرف لري دا معلومه خبره هندوان ولې شرف ورباندې لري ولې قاری صاحب ځکه مونږ کړ ولې قاری صاحب محترم هندوانو تر اوسه د نبی علیه السلام د ناموس د صحابه او توهین کړ نه دي نه نه ده کړی قاری صاحب نو څوک شرف لري همدغه هندوان په دغه د باړه چنار په شیعه و شرف لري کې نه لري سل چنده لري قاری صاحب سالا تیرې شي جوړې تکړای برباري وکړه کنځلې وکړه شروع سه کنځالي نه درته کړم څه شي کوي ته د پړه چنار والا نماز والے خالي د باړه چنار والا ولې د ما د پیغمبر د اهل بیت او توهین او سپکاوی کوي اوس وګسه ته مسلمان یې زه مسلمان یم خسار کړم مسلمانات وګوري سیدو اوس وګسه د اسلام څو ارکان دي زوات راسه رفیق حسین او دا رفیق حسین دا ظالم خو څو ورې مخکې راغلی دی رفیق حسین سي د اسلام څو ارکان دي ته نو یې سې د نام سره خبره تا وکم پاکي کسر اسلام خبرې خبره تا وکم ته خیال نه شیا کا پیر دی پوش کا پیر تو څه وسه پورې ویل نه ولړوای ان شاء الله داسې وخت به راځي که خدای کوي رسول دی عمر الله عنه او د علي حیدر رضی الله عنه جنډه به رپیږي که خدای کوي لیک صبر کوي ان شاء الله صحیح ویلکم دې کنه خو ولات داس تګی لکه پرتګونه سیم په حل کې پاتې سو لا پر الته صفات دي اوس هم پترونو ټولوي دا سبب پاتې کیږي دا علي سي تل منځ کوي قربان نمونځ الحمدلله نمونځ کوو اهل بیت مني تو دا خبر په زدر خاطر واخلې بیت مانه نمونځ کوو خبر ته وګوره سلام علیکم ماشاءالله قربان کاسا وګه ستر خپل نمونځ کوي جواب الحمدلله ودي خدای په دې سره دي ما سوال واه بیا په دې سره کوم مو کسان دې زر نمونځ کوو بیا قرآن نه مني ته خو دې سپارې قرآن نه مني ته خو نیوي سپارې قرآن مني تا قرآن خو له مهدي سره دا قرآن خو ته مني نو زه په کوم قرآن قسم درته وکړم ودي الله بنده ته خو اصلي دا قرآن یو واري ماته ځان ثابت کړ چې دا قرآن مني کې نه مني ته خو دا قرآن اصلي قرآن له مهدي سره دا قرآن وایي صحابه پکې بدلی راو بدلی راو استنی چینج کړی اوس د ما سوال د لتانه دا ده تاسې د المنځ کوي یا تاسې د المنځ کوي دا له امام علي رضی الله عنه راته ثابتولی سي مهرباني وکړئ که ثابت نه کړه بیا د هر شی ویلې په رب مې دې قسم یې میډیا پرېږدم خو الله مې دې قسم یې که مې په ټول عمر په میډیا کې وګورې دا ته چالوکه که نه کوي بی خدای زه ته به ما سره سبا راشي څه اندخته شپې تا ته زه رسول الله نه ثابتوم شپېګی مانه درته ثابتوم که ثابت نه گفتم ما میډیا پرېږدم ما څه پرېږدم خو دا ګیره دغه پړګی بم کوزه یا سر دغه انار علي اغا صاحب راته ویل وایي سبا زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ درته ثابتوم بیا ویل کې ونه وایي بالکل یو او بالکل نه یاري دي او له امام علي رضی الله عنه نه دوه بالکل صحیح دی مسلمانانو ولیکئ زه نورې له هېڅ چا نه غواړم یوازې له امام علي رضی الله عنه نه دې لمونځ راته ثابت کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم که دې راته ثابت کړل خو موږ به ټول در سره شیعه سو ټول خو که دې له امام ثابت هم درته نه کړ که دې د امام علي رضی الله عنه راته ثابت کړل لمونځ خو الله مې دې قسم وي دا نسي زه به پټکۍ لرې کومه دا ګیرم لرې کومه ویښتانم لرې کومه میډیا هم پرېږدم پوه شوې یاره بالکل غارق ډنډ دی خلاص وعده دي دا د کاسان په خدای رضا سره ته خیام بس د ده نوم څه شی ده ولیکي انا بابا عبدالرحمن صاحب انار علي صاحب ماشاء الله دی سبا ته اوس انار علي صاحب د موږ یو بل خبر هم ده آیا صحابه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور حمله کړې ده انار علي صاحب خیر دغه ټول ته خیام بالکل شوی دی او هم به ته خیام نه دی مشکله او دا موږ به زه ته خیام د رسول الله نه علي علیه السلام نه شپېګی مو نه د درو نه دا لمونځ ته بیخي ډنډ خیام ډنډ صحیح اوس وګورئ مسلمانانو دی سبا ته راځي چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله سوې ده له 12 امامانو به یو روایت راوړی یو دوم لسم له 12 امامانو ګوره دا مې ډېر زیات کړل لمونځ مې یوازې له امام علي رضی الله عنه درنه غوښتلی ده یو او دا د فاطمه رضی الله په کور حمله مې له 12 امامانو درنه غوښتلي له 12 امامانو چې یو امام ویلي وي چې صحابه وو د رسول الله د لور په کور حمله وکړه او پورې ور وسوځول صحیح ده
بالکل صحیح دی دا هر شعر د خیار شیخ صحیح کتاب نه تو خو به کوم سوال نه لري زه سوال لرم کوم درې دي دا درې به ته بیا ما ته ثابت کړې اوس یې وکړه راځه په خیر مهرباني دا به ما ته صحیح ثابت کړې بالکل شک شوبه ورکې نه وي ها صحیح درونه زیاده نه کوم انار علي صاحب یو راځه ما ته په حوصله په قرار انار صاحب جاریا تو وایې سيدي عمر رضی الله عنه اسلام راته ثابت کړه کنه بالکل به ثابت کړې او ها کمی دا اوس دی عمر رضی الله عنه اسلام درته ثابت کړل بیا خو به دغه خپل غلطه عقیده خو به دې پرېږدي نه 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 اوس یې ما ثابت کړه صحابه به دا خبرې کوو 15 منټه ټایم ته 15 منټه مو یعنی 10 منټه شو نیمه غنټه شو غنی کوم یعنی اوس د دې سوال جواب زه غواړم دا اوس زه تیار یم چې جواب درکم دا خبره خو سبا تا ځنډولې د ما خو نه ده ځنډولې زه خو دا اوس تیار یم کا خیر ویسا بابا کوم کاری صاحب کو خال زیاده کې جواب ورسره وی دا زه دیو د تو خپل اعلان نتیو شابه ما شاء الله يا عم شيو انا بس كنزلي انا رانيت لك لعنت دربان يو ويا خلاص سو خبرنا بعد اللي كان او نو سبا خبره ډړ دی یار صحیح دی بس هم انا په امون صحیح دی امام علي نه مدد غواړي کینه غواړي بالکل هو بعض د په دوی خبرو کافر صحیح ته مسلمان صحیح با پښتنو مدنه کوله اورې ها نو د څه چل دی کنه چې ته اوس د غلایو ته برار تر خطلې دلته کنه لکه داسې ورځ مشه چې ته شیاو په بارے غلطه خبرې ونه کړي کنه غلطه خبرې ما کړې کې تا کتاب وایي شی ټول ځناور دي دا وایي که دروغ امام صالح ځناور حزبیه شیا ځناور نه تا کتاب وایي و قربان دي سم و قربان دي تا کتاب وایي دي تا تفسیر وایي شی ټول ځناور دي ځناور ته اوس د تا کتاب وایي چې امام صادق علیه السلام وایي چې شایع ټول ځناور دي د امام خبرې ده د ودې الله بنده ته وایي چې راته ښکاره یې کړه دا کتاب د تا تفسیر هم دا خبره کوي نه خبره کوم یو دقیقه ګوره ځناور مونږ که ځناور تاسو وي بس سپي کوئ له څلور کلنې سره متعه کوي هغه څه شی ده هغه دی نه 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 دا خو عمر زمانې کې خلوص شوي عمر ته مازه ګوره بیا دې سړي زوی درله جوړوم عمر ته مازه عمر یارې پرېږده ته مسلمان یې الحمدلله څه شي مسلمان یې زه د اول خدای منم بیا د رسول منم بیا د امامان منم کوم خدای منې هغه خدای د منم څه هغه د تاسو مخې ځناور یې پیدا کړي دي موته ویلي دي چې دا ځناور دي پوه شوې دا خلک سیخ وي ها هغه خدای ولی امام علي هغه دی خدای نه ده هغه چې مدد نه غواړي سجدي ورته نه لګي خبر هغه امام ته یو دقیقه خو یو خبر امام علي نه مدد غواړي که نه غواړي بالکل هو خو داسې به دې ویلي چې هغه خدای چې هغه امام علي ده داسې به دې ویلي نو هغه نه 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 دا ته برور ته خبره کیسه وه دا ته برور ته نو یو دقیقه تا ویل زه مسلمان یم دا خو اسلام نه ده دا خو شرک ده ته خو مشرک یې چې ته هم له علي نه مدد غواړې هم له الله نه مدد غواړې دا خو شرک ده ځان ته مسلمان ولې وایي ما ته ځان مسلمان ثابت چې ته مسلمان یې که نه یې مهرباني تصوره یعنی مدد زور داسې زور دی زور دی خبره وره علي مدد داسې زور دی علي مدد داسې زور دی ځناره حیدري نه راڅه کله مول ولګو که نه به مو ته دغه تاسو مخې ځناور بیا ټینګېدای نه شي ډېر مو بیا ځولولي دي بیا پردګونه درته لوېدلي بیا دې چې له ماشومې سره متعه کوي هغه موږ ته معلوم ده سیناره یې حیدري ولګوي استغفر الله استغفر الله خو صفت دې کوم خدای دې بیخو نه باسه خو زه درته وایم سیناره یې حیدري ولګوي بیا کربلا هم نه پېژني بیا مو ته دغسې دغسې جنګوي نه د حیدري نه راځه مو ولګو یو دقیقه لا اله الا الله ودرې توري سي لا اله الا الله معناه څه شي زه بخیر زه باید لنن بعد په صحابه او تاسو زله تاسو یوازې بس دا خبره به زه کوم چې ته د اسلام راته ثابت کړ انا اسدي ما حافظه کار نه کی زه بیا تحقیق زه وایم چې اوس به دي سړي زمن چې اوس به دي سړي زمن چې تحقیقي بحث ته سره لارسم زه به تحقیق ورسه بیا لاړې کلمې معنا راته وکړه راست قرباني سم مسلمانې دي هندو بلا درو ګرځي مسلمانې دي سیک بلا درو ګرځي مسلمانې دي يهودي بلا درو ګرځي مسلمانې دي مجوسي بلا درو ګرځي مسلمانې دي ته وایي تاسو باید وایئ چې موږ 12 خدایانو باندې ایمان لرو ځکه دا 12 امامان 12 خدایان دي تاسو کوم صفت دي الله مو دوی ته نه دا ورکړ راسه په خیر مهرباني وکړه تاسو ټول هم او غم او فکر ارڅي عمر او ابو ار ځای کې به دوی
عمر ته منډه واخلي ابوبکر او صحابه ته منډه واخلي دا مو کوزاوي ما کوزول ما کوي خبرې دا نشو ټینګېدای مو کوزاوي ودرې وکړه په امام علي قسم وکړه چې چا کوز کړی دلته موږ ته معلومیږي چې څوک دي نه کوز موږ ته جواب راکړه توریانو ما ته به یو وارې تاسې خپل اسلام ثابتوي نه به هر یو به راځي دلته به اسلام راته ثابتوي بلا د اسلام در وګرځي دا بل توری هم راپورته کړه یا به اسلام در رسوم که خدای کوي او یا به مولا اسلام پېښمانه کوم ځکه اسلام خو منئ لغنه خو پېښمانه یاسته خلقو ته به مو داسې ورښیم راسه زر راپورته سې د کلمې ترجمه راته وکړه زده یې هم کړه له ګوګل نه هم استفاده وکړه دغه سرخوړلي ته هم ورننوځه راپورته سه اله یو هغه صاحب یې وایي دغه سرخوړلي دغه پټ ته وایي ورننوتم وایي راته ویلي سي قوي مذهب دي شیو الحمدلله دومره مو بې اعتباره کړله چې په خپل مذهب باندې چې اوس دغه چټه مدد غواړي کومک غواړي چې څوک قوي دي داسې به دې ویلي وو چې رب راته وایي کنتم خیر امه ای سنیانو الله تاسې بهترین امت پیدا کړي یاست قرآن شاهدي ورکړي چټ مټ دې پرېږده ما کړي یا اوس مو موبایل کې لږ پارک راغلی ښه د کلمې ترجمه دې زده کړې د زړه سره نه مزده عثمان نه زه تیز دک تی وای الله مهرباني وکړه په کومه تعویل چې زه مسلمان یم د لا اله الا الله بس د دې یو جملې ترجمه راته وکړه مهرباني وکړه لا اله الا الله مطلب دا دی چې خدای نه سوا بل چاته عبادت نشي کولی د خدای صرف خدای دی خاصه نه لا د دې ترجمه څه شی ده لا د دې ترجمه نشته دی نشته دی اله د دې ترجمه څه شی ده نشته دی یعنی عبادت لایق بل اله نسته د عبادت لایق بل الا الله به څه شی ده یعنی به داسې موږ داسې زوارو زویرو سره نه کېږو خو وټه معنا یې دا دی چې پوه شوې خدای نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او بس ما تا ته غوښتلې ولاړ ښه شابه یعنی له الله نه بغیر بل څوک مشکل کشا نسته نو تاسو ولې مشکل خپل امام علي رضی الله عنه غواړي اوس څوک چې هغه مو ته مشکل کې راسېږي هغه مو ته ویلي دي وبقاعده یو د غوړي زړه سره وتوري صاحب راځي یو څو خبرې یا به کنځلې وروسته مو کړې پروا نه کوي ګوره د زړه سره دا خو کلمه ده ما ورته وایو لا نسته مشکل کشام نسته حاجت روام نسته مرګ ورکوونکی هم نسته مرګ راوستونکی هم نسته ژوند ورکوونکی هم نسته رزق ورکوونکی هم نسته الا الله هغه یو الله ده نو دا ته څنګه په کلمه ایمان لري سوای چې لا اله الا الله بیا رزق له علي رضی الله عنه غواړي لا اله الا الله کیسه اورا دا مول منځلي ته کوو که خدای ته دي کوو نو چې ته اوس مشکل کشا علي ګڼې نو دماغ خو باور نسته در باندې الله ته نه کوي په دې کې شک نسته نه زه ته خبره زه دا لمونځ کوم که تا چیرې یو که چیرې اوس ته دا ثابته کړي موږ ته چې ته په دې کلمه ایمان لرې بیا به زه دې تا لمونځ هم ومنم ته خو اوس په دې کلمه ایمان نه لرې ته وایې لا اله الا الله له الله نه بغیر بل د عبادت لایق نسته مشکل کشا نسته رزق ورکوونکی نسته خو خوله وایې خو په زړه کې بیا مدد له علي رضی الله عنه غواړې په عمل کې بیا رزق له علي رضی الله عنه غواړې بیا وایې چې علي رضی الله عنه راته رارسېږي دا خو دې په کلمه ایمان نسته وخت باندې څه نه بیا ویلې راسېږي دا علي ته بیا ویلې راسېږي نه رسېدلی دی څوک وایي چې رسېږي علي رضی الله عنه علي کې زور نه وایي خبر علي کې زور نه وایي پر ما ته به داسې خبرې علي کوو کې چې زور عقل یې نه ومني وایي دا غاږ نه کول غوږ څه ګوره یو خبره به ما ته داسې کوو چې عقل یې قبول کړي علي رضی الله عنه شهید شو که شهید نه شو شو کنه شهید شو شهید شو ولې خپل ځان ته نه ورسېدل ولې خپل ځان له شهادت نه سوی ژغورلی څنګه څه مقصد یې تو د پښتو نه زه نشو پوه علي رضی الله عنه په توره باندې چا ووهل که یې ونه وهله یو منافق زندیق سي علي رضی الله عنه په توره ووهل ویې وهل کنه یعنې خپل ځان مدد یې ولې نه سوی کولی ولې خپل ځان ته نه سوی ورسېدلی دا امام حسن علیه السلام ولې نه سوی ورسېدلی امام حسین علیه السلام ولې نه سوی ورسېدلی ولې له دې تورې نه سوی بچ کولی مهرباني خو حق لیاره پرېښله زه د نن یې موږ ته وښیلو چې یزیدیات څوک دی نه دغه ځای کې دا یزیدیت ته به بیا راسو په دغه ځای کې امام حسن علیه السلام کنه چاته ورسېدلی سي کنه تا ته اوس در رسېدلی سي چې هغه وفات شوی ده 1400 کاله مخکې وفات شوی کنه اوس چاته نه دی هغه دا دشتو دی د دنیا نه د روج کوي یا د ګرځي پوه شوې هغه وفات شوی نه نشي ویلی شهید شوی دی امام حسین علیه السلام نه ده وفات شوی امام حسن علیه السلام نه ده وفات شوی
شهید شوی وفات نمایه کنه په خبره شهید کې شوی ده یعنی اوس په دنیا کې ګرځي راګرځي که نه شهید زنده دی زنده ده دغه حسن علیه السلام په دې پوهېدو که نه پوهېدو چې علي رضی الله عنه مدد وکړي یا یې مرسته وکړي که یې نه سوی کولی حسن علیه السلام په دې پیدا زما ته پوش بزار یخی دی هغه پوش هغه خو ځان اوس یو دقیقه یو امام حسن علیه السلام د خپل پلار مدد کولی سوی که یې نه سوی کولی کولی شو ولې په دغه وخت کې مدد ونه کړل چې یو څوک یې په توره باندې وهي او امام علي رضی الله عنه زخمي کېږي وینې ځینې راټولېږي ولې امام حسن علیه السلام دغه مدد خبره وکړه یو کیسه اوس لګل چې سیټ ته کو یوه بله خبره وکړو نه نه سیټ ته کو یو د امامانو کې خبره نه سیټ ته کوي نه ولې راته ګوره تاوی ګوري هو دی الله بنده امام حسین علیه السلام ته ښه پاته امام حسین علیه السلام ته ښه پاته ته مو سبا څه کېږي مو سبا څه نه کېږي مو 72 کوم شهادو ویر کو مو بیبیانې به کومې کېږي تبې کېږي مو بیبیانې به باند کړي چې صحیح شو دا خبرې تاسو په کوره نه دي ویلې ته داسې لایق نه یې زموږ تاسو د خبرې دې ځای ته بیا راځو دې ځای ته امام حسن علیه السلام درته یم او دی الله بنده امام حسن علیه السلام پېژني امام حسن علیه السلام پېژني شکر الحمدلله پېژنم څوک امام حسن علیه السلام څوک زموږ دویم امام دویم امام و د چا زوی و علي علیه السلام د علي علیه السلام باندې یو چا د تورې ګزار کول دغه امام حسن علیه السلام ولې مدد نه سوی کولی کیسې ته وایي وچه علي علیه السلام یې وګوره چې ګزار نه شو کولی چې علي علیه السلام یې په عبادت ولې د یخ ټیم یې ګزار وکړو ورسېدې لکه دا د عبادت په ټیم کې اول خو ګوره له ځانه خبرې مه کوه علي علیه السلام د مسجد په دروازه کې و چې دغه خائن منافق ګزار ورباندې وکړل د تا کتاب وایي چې ته نه یې خبره هغه تا ګناه ده دا د زه در سره منم چې په لمانځه کې و په دې لمانځه کې د خپل زوی امام ولې د خپل پلار مدد نه سوی کولی چې ته اوس 1400 کاله بعد مدد ځینې غواړې هغه لحظه کې ولې امام حسن نه سوی کولی بل خبره کسی ته وایي وچه څه ته بیا لږ د خپل کوم پول ورده دي که نه خپل پول ورده دي کار مې کې که نه لا اله الا دوی نه الله لږه د خپلو پول ورته ته لږ وایه خبره ګرمې ته بیا بیرته ځو د خپلو پول ورته ته لږ وایه کار مې ولا بیا دوی څه شي الله کوي فرمي ار اهل سنت والجماعت درته اټوم بم جوړ کړي ار اهل سنت والجماعت اوس غوږ ګوره د زړه سره ما ته په کلمه کې دوه خوبونه دي په کلمه کې غږیږو کلمات وایي چې لا اله الا الله لا الله نه بغیر بل د عبادت لایق نسته بل مشکل کشا نسته آیا امام حسین علیه السلام مشکل کشا و نه خو هغه یې داسې میشن وکړو چې هغه مشکل کشا بالله یعنی شکر الحمدلله قربان استم چې دومره دی ومنله چې له الله نه بغیر بل څوک مشکل کشا نسته داسې مه وایاست چې علي رضی الله عنه مشکل کشا ده رزق راکوي مدد ځینې وغواړه نه له الله نه بغیر مدد ونه غواړم یا علي مدد مولا علي مدد نه خو دا مدد له چا نه غوښتلی کېږي چې یو څوک څه شی درکړي که نه دا ته ویلې برور ته نو چې خلکو نه مدد غواړي دا مدد د خلکو په وس کې ده په دې مدد او د مدد فرق شته که زیات انسانانو انسانانو زه فرق در وکړم ګوره د دې انسانانو غوږ ونیسه چې په دې خبره دې پوهه کړم غوږ ونیسه ګوره د دې انسانانو په قدرت کې یو شی شته د دې په طاقت کې یو شی شته اوس د قبر څه شی په طاقت کې دي په قبر کې یو څوک وي په قبر کې یو څوک وفات شوی وي مړ شوی دی هغه څه شی په وس کې دی ودې الله بنده ودې زړه سره روغ نه ورسوي کلمه دې راته وښیه علي الله جل وعلا مشکل کشا ده الله نه بغیر بل څوک مشکل کشا شته مدد رسونکی بل څوک شته له الله نه الله کسه الله ته رسول دی امام دی هر څوک خپله درجه دی ورسېدي چې څوک علي نه مني که نه علي نه مني کیسې ته ته وګورې علي ته راځو د علي منلو ته به راسو ودې زړه سره علي رضی الله ته منې ته منې الحمدلله سورة الاخلاص د دې تلاوت وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ماشاءالله دا په تورات کې ده که په انجیل کې ده دا صورت دا قرآن کې ده په قرآن کې ده شاباس دا دې ماشاءالله زده کړی دی نور یې ښه زده که کل مه وایه قل وایه ښه قل هو الله احد نه خبره د دې صورت ودرې دا نن خدای قبلې د سهار څنګه یایي خدای قبلې یا د تاسې اوس په دې پاکستان کې دا شناختي کارت بند سي ته به نمبر یې ورکوې خلاصېږي به او که به هسې خلاصېږي نه
نه کنه خو داسې نه دی داخلي دنیا خالق دی کنه خدا هیایی تو ته چې عبادت کوي تاسو ګران نه وي تاسو د دې صورت نوم څه شي ده؟ د دې صورت نوم راچیر سو د دې قل هو الله احد صورت نوم څه شي ده؟ اخلاص بس ماشاءالله ګوره دا د توحید صورت ده ګوره په دې کې د خپل ویل شي قل هو الله احد الله ایک یو ده هم په ذات کې یو ده هم په صفاتو کې یو ده الله یوازې مدد کوونکی د دې انسان دې الله بنده د صورت اخلاص مې په همدغه خاطر در باندې تلاوت کړل ولم يكن له كفوا احد دې ترجمه څه شي ده یعنی د الله شریک نسته ساری نسته هیڅ اوس علي رضی الله عنه څنګه لري مدد کولای شي رسول الله دې چا مدد نشي کولای نو علي رضی الله عنه کیساورا داسې ده علي علیه السلام ته ویلي دي چې جاهلانو په سبب هغه نه کوئ کیسې نه چې خو ته ډېر جاهل یې مولا دوبه جاهل نه وي دوره ته جاهل یې خبره داسې ما ډیپټیټ یم دی دا د دې مسلمانانو په مخکې امام علي 12 امامانو چیرې درته ویلي چې له موږ نه مدد وغواړي زه بیا هم سبا جینې وغواړم یو امام درته ویلي چې له موږ نه مدد وغواړي مهرباني نه هغوی راته نه دي ویلي هغوی هستی دا شی دي چې موږ ته زړه هغو نه دي درته ویلي نو چې هغو نه دي درته ویلي نو ته یې ولې کوې بس زه د په دوی خبرو کافر صحیح ته مسلمان صحیح پاته وي اخ ټیم لګېږي چې کله په موضوع ورځه کافره بیا ماته ونه وایي چې ماته د کافر ولې وویل ورځه په خپله تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد داسې یو ساعت بعد راسي وایي موږ ته دې ولې کافر وویل په خپله خولې ګورې ویل وایي زه یې کافر کړه زه کافر یم سوال کوه سوال جواب در کوم سوال کوم جواب در کوه الټا خبره به نه کوې اوس وګوره ته وایې علي دې منځه خبره ته کومه خبره سوال دی ته دا کښانې اوس پرېږده ته خو ډېره درو چې کومه د خلیفه و ډېره هغه د کړي د دپای کړي د نن یې بیا وکړه قرآن سره وکړه قرآن وخه قرآن مې مخکې ده مهرباني وکړه راوخه زه خیال وکړم که قرآن وخته مخکې مې پروته سوال دی وکړه د الله بنده دې ما په سینه کې هم پروته له سینې نه یې درته راوباسم الحمدلله دلته د دې عالي بچي وخه نشته ته دې سره منې نه قرآن که تاسې سره منې نه قرآن وخه سوال دې ته کوم قرآن وخه ما ته صبر وکړه ايوه او ابن ادم او انسان ايوه دا خبرې ته پرېږده مو نه پرېږدي خبره ته خو وغږېږه بیا ما ته څه شته وایه وغږېږه بېټرۍ دې خالي کړه بیا ما ته غوږ ونیسه وغږېږه قرآن وخه قرآن وخه قرآن سشتا ده قرآن سشتا ده علي رضي الله عنه مني قرآن وخه كامل څه مسله ده قرآن دا وسه بلا سوال دی وکړه و دې الله بنده سوال دی وکړه سوال ما قرآن ده کنه ته د درو دی په خلیفہ و ډیر دی په کړی دی قرآن صرف مسلمانې ثابت کړه چې دا مسلمانان دي قرآن ثابت کړه و خلاص کړه پته یوړې چې دا قرآن دی که خپل کتابونه مرخصتي دي مسلمانې د درو خلیفہ او مسلمانې ثابت کړه قرآن غضب در باندې سوی یو تکراري خبرې مه کوه چې یوه خبره دې یارې وکړه موږ پوهېږو په خبره دې خدای پوه د موږ لیونیان نه یو لکه تاسې یو تکراري خبره ته کوم که څه لیک یوه خبره کوم سوال مې دا دی د قرآن درو خلیفه او مسلمانې ثابت کړه صرف او صرف مسلمانې صرف دا مسلمان دي درې ثابت کړه زه که مې له دې قرآن نه درته ثابت کړل دا قرآن باندې به بیا ایمان راوړې راوړم یې په ثابت کړه مسلمانې ثابته کړه دي نه مسلمانانو ورونو دا کس وایي د دریو څوک ښي ابوبکر او عمر عثمان او عثمان عمر عثمان مغادي خبر وکړه و د راځمه جواب درکوم سړي باید چې خبره کوو که مسلمان غوږ ونیسه دې سړي زوی سه غوږ ونیسه و جواب درکومه دا درې صحابه ابوبکر او عمر او عثمان و صحابه مسلمانې ثابته صحابه ډېره وړیا خبره ده صرف مسلمانې ثابته کړه صحابه ډېره وړیا خبره ده ما یو کې جوړوه صحابه ولې څومره شت مې در پکې ایښي ده غوږ ولې نه نیسې صحابه اوس ما جوړوه صحابه جواب ما صحابه دي کفار و صحابه ډېر افضل صحابات نه افضل دي خو
ما څخه به اوس ما څه به صرف مسلمانۍ ثابته کړه چې مسلمان ونیسه چالو یې او جرنیټر خو درته راځم او جرنیټر صاحب راځم خو څه بسم الله که بسم الله شټوټه که بسم الله که ثابته کړه مسلمانۍ ابو بکر مجوسیان نه مني، عمر مجوسیان نه مني، عثمان مجوسیان نه مني، او یهود و نصارا هندواني نه مني. دا که ته صحابي نه ورته وایې نو هغه مجوسیان او یهود چې نه مني یوې ته هم ورسره. اوس راځو دې ځای ته. دې سړي ویل چې د دریو صحابو اسلام راته ثابت کړ، د دریو صحابو. اوس چالو کېږه مه کمې دې دریو صحابو اسلام درته ثابت کړل، بیا به دې د خپل کفر پرېږدې په دې قرآن به ایمان راوړې؟ بالکل ته ماته ثابت کړه بسم الله که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قرآن چل په مخ کې کا وابي نکسیو کی چل په مخ کې وکسه دینه وکسه سوال دی وکړه بچپن قرآن چې نه پورې نیولې ده که دوی ځانیا هغه کې نشته. وسو ګډو څه چرس دی وهلي دي، څه چرس دی وهلي دي او چرس څه بسم الله که دوی څنګه څه بسم الله که بسم الله ته بسم الله که ته بسم الله که سورة الحجرات کی دوم لمبر آیه الله جل وعلا دی ابو بکر او دی عمر په شان کې را نازل کړی دی. چا؟ نوی کخانه نوی کخانه لا حول ولا قوة نوی کخانه وګونیسو ارشاد وایم ودي نرګیسي به سره ولا د کافر زوی دا قرآن نه مني، دا د مرتد زوی قرآن نه مني. زه د زنديق زمانو د مرتد ما درته ویل دا قرآن کلمه نه، دا قرآن کلمه نه. زه قرآن درته وایم د قرآن په وخت کې د جارنیټر زو چالو یې جرأت در پکې نسه چې غوږ ونیسې. زه قرآن درته وایم او د بې ایمانه زمانو او الله قسم پرونم په دې قرآن کافران واس ای د باړه چنار والا پرونم په دې قرآن کافر واس، ننم په دې قرآن کافر یاست، سبا هم په دې قرآن کافر یاست. الماسکو چې د سړي زوی به یې خو ټول د چارپای زمن دلته راسئ او ملامت نه یې ځکه د تاسې کتابونه وایي چې دا چارپایان دي زناور دي. دا روایت دی اوس درته وښیم چې شاید ټول زناور دي د تا د کتاب. اوس بیا سبا به بیا اوس وایي قاري صاحب دې موږ توهین کوي. اوس وګوره والله که دې داسې پرېږدم چې دا کتاب ټولو مسلمانانو ته اوس پسې ونه ښیم مسلمانانو دې ته وکسي. دا د تا معتبر تفسیر ده، تفسیر العیاشي. تفسیر العیاشي د دې اول جلد او 290 صفحه ده. ومولیده مسلمانانو دې ته وګوري. عن المفضل دي 11 نمبر رواية. عن المفضل قال سألت الصادق عليه السلام عن قول قال سألت الصادق عليه السلام عن قول الله أحلت لكم بهيمة الأنعام قال البهيمة ها هنا الولي وإذا أشهد أن علي ولي الله دا ولي وإذا طول زناور دي. البهيمة إمام علي تدتاس كتابونه كي زناور وإلي سويت. والأنعام أنعام أغا زناور دي لك چركسو پسسو غييسو غاميخسو وخسو دا وي مؤمنون دي. يعني شاير طول غاميخان دي، شاير طول وخان دي، شاير طول غوايان دي. دا دي تا كتاب وي امام ګوري البهيمه دا اسكرين شوت واخلي دا دي تا تفسير ده دا دي زي ورته ګوره. قال مفضل واي سألت الصادق عليه السلام واي دي آيات په تفسير کې موي پښتنه وکړه احلت لكم بهيمه الانعام. اې دې الله بندگان ته وګوره البهيمه ها هنا الولي چې دوی امام ته زناور ویلې ده. امام علي ته امام حسن ته حسين دي ټولو امامانو ته زناور ویلې دي. وخت کې چې خپل امامانو ته زناور ویلې دي او عام او شیو ته ټولو ته زناوران ویلې دي. دا وای ټول زناوران دي. بیا بدلته تاته د سړي زوی راځي. دا وګور نوې سنده څوک د تفسیر العیاشي لاړ خپل تفسیر دی اول جلد 290 صفحه او زه کولای سم چې دا په بل تفسیر کې مش درته وښیم پس بیا دې خوا بدنس دا د تفسیر العیاشي د پس ورته وګور. تفسیر العیاشي جلد اول عن المفضل قال سألت الصادق عليه السلام عن قول لا أحلت لكم بهيمة الأنعام قال البهيمة ها هنا الولي وولد زناور ده والأنعام مؤمنون. دغه البهيمه ټکی ته وګورئ. البهيمه دا اوس زه تاسو به اوس نه پوهېږئ چې دا البهيمه معنا څه شی ده. اوس ورته وګورئ زه دلته البهيمه چې ورباندې پوهه سي ما معنا دا ځای وګورئ. د تاسو په خدای قسم څه شی راوړول په سر کې ورته وګورئ. دا څه شی راوړول دا د دوی روایتونه دي چې دلته راوړول.
دا وګوري قاموس العربي ته وګوري بهيمة كل ذات 4 قوائم من الدواب البر والبحر وای هر هغه ځناور چې په څلورو پښو باندې ځکه هغه دي وچې وي او که دي بحر وي ورته وګوري كل ذات 4 قوائم یعنې د څلورو پښو وال من الدواب البر والبحر او بیا زه ورته وایم چې د نرګسې زوی تا باید ویاړ کړی وای ما ته د عایشې زوی وایي ویاړم افتخار کوم یعنې ته ګورې دا دومره دی وایي چې د ماهدي مور نرګسه ده ولې بده در باندې ولې ولګېده ما ته چې دلته یو څوک راسي راته وایي چې ای د عایشې زویه زه به 50,000 وارې په دې نامه باندې ویاړ کوم او د عایشې بچی وم د عایشې بچی یم الحمدلله نو په تا باندې که نرګسه بده نه لګېدای او نرګسې بد کارونه نه وای کړي بده به نه در باندې لګېده پوه شوې په خبر که پوه نه شي په ده باندې دا دوه خبرې دوی ډېرې بدې لګېږي چې ورته وایي د متعیزو بده ور باندې لګېږي نو متعه خو د تاسې په عقیده کې یو حلال کار ده بده ولې در باندې لګېږي ما ته ووایه چې ای د نکاح پیداوار زه به ویاړم او که به بد درته وایم ویاړم به کوم چې له نکاح نه پیدا شوی یم الحمدلله نکاح مې کړې ده تا ته چې د متعې نوم در واخلم لکه ټک چې در باندې وکړم د نرګسې نوم چې در واخلم لکه ډز چې در باندې وکړم لاندې د غېږې م خلاصه شي له پاسه د غېږې م خلاصه شي